یک موتر شهری بود دوست دادم که بالا شدم، یک نفر دیگه از بغل گرفت موتر دیگه برای شما انتظار است. در پایین زدن اون دیگه اینجا گرفتن انبردست میفهمین، انبردست جو گرفتن تایید کردن، چیزی که نوشته کردن میگفتن نمیر بخون. خب من با وقتش ترس دیگه میفهمیدید چقدر سخت است. هر قدر تلاش کردم یکی از شماره تلفن به یادم نآمد. با حدی که یاد شاید فکر که من یک مسئله مهندلی کار میکنم و ما کمک میکنن، شاید ما چقدر پولدار باشم، با وقت که وضعیت زندگی ما با خود معلوم است که به صورت قطع ما زنده نیستم. دیگه 20 روزی که سر ما تیر شد واقعا روزای سخت بود که هیچ دیگه قابل توصیف نیست که با شما توصیف کنم که چه قسم روزا تیر شد سر ما. نو بیا موږ ته څو کاریز و عریضه راغله، دغه څه وروسته موږ پلان جوړ کړئ، پلان کاري مو ورته واچوئ او بیا باندې په هغه باندې معاملیات شروع کړئ چې لله الحمد پرون موږ خپلې نتیجې ته ورسېدلو چې هغه اختطافچیان هم ونیوله سوه. د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست د اختطاف کوونکو هغه ډله نیولې چې یو کس یې د کابل د خیرخانې کوتل له سیمې څخه اختطاف کړی و. د اختطاف کوونکو له منګولو خلاص شوی کس د خپل اختطاف قضیه داسې بیانوي. سر کوتل خیرخانه خانه موقت داره، اونجا رسیدیم، یک موتر شهری بود دوست دادم که بالا شدم، یک نفر دیگه از بغل گرفت موتر دیگه برای شما انتظار است. دیگه گشتم دیدم وضعیت دیگه رقم است، همین رقم میخواستم تلاش کنم، دفعتا دیگه نفر دست ما گرفت، آنان مرا داخل موتر انداختن و داخل موتر انداختن. ما گفتم ما کار میکنم در امارت اسلامی کار میکنم، گفت نه شما دیگه صحبت نکنید. دفعتا اوچک زدن، دستمال مرا پشت سر من بسته کردن، اوچک زدن و دستمالی که ما داشتم و کلاه کش داشتم سر من انداختن و همراه با خودشون بردن. 4 نفر بودن، یک دریور، یک نفر پیش روی، 2 نفر هم پشت سر مرا وسط انداختن بردن. به مدت 22 روز مرا در 5 موقعیت بردن انتقال دادن. اختطاف شوی کس وایي اختطاف کوونکو ورڅخه د پیسو غوښتنه کوله، خو هغه اندازه پیسې چې اختطاف کوونکو غوښتې نه یې درلودې. هغه زیاتوي د اختطاف کوونکو له لوري زیات شکنجه شوی دی. یک روز بود یا چی رقمی بود من نمیفهمیدم دیگه، تاریکی روشنی را. باز 2 نفر آمد گفت که رئیس با آمدن که تون گپ میزنن، باز از ما پرسون که شما میفهمین که به خاطر چی آوردین شما را؟ ما گفتم من نمیفهمم، از وقت زمانی که آوردین من نمیفهم چند روز است دیگه نمیفهم. گفت ما نه امارت هستیم و نه استخبارات و کسی دیگه، ما کسی دیگه هستیم، چیز دیگه میخوایم از شما دیگه. ما گفتم چی میخوایم؟ گفت که ما پول میخوایم. ما گفتم یک جسمی بیجان ما چی پول میخوایم؟ گفت شما تلفن خانواده تون بودیم. خب ما با وقتش ترس دیگه میفهمیدیم چقدر سخت است. هر قدر تلاش کردم یکی از شماره تلفن به یادم نآمد. فقط شماره تلفن خانم که همیشه در دسترسم بوده که زنگ میزنیم اولا که در میگرفتیم، حافظه ما پیدا شد، براش گفتیم شماره تلفن خانم است. رفتن دیگه 3 روز بعد دیگه پیدا شدن دیگه، با فشار زیاد گفتن پیام به خانواده اید دیگه. باز دوزا با شکنجه زیاد که در پایین زدن دیگه اینجا گرفتن انبردست میفهمین، انبردست جو گرفتن تایید کردن، چیزی که نوشته کردن میگفتن نمیر بخون بگوی. و بعد رقمی بود دوباره من بگفتم، فیلم گرفتن، ویدیو گرفتن، رفتن. هغه کس چې د اختطاف کوونکو څخه ژغورل سوی وای له یوې موسسې سره کار کوي او یوازې کولی شي خپله د کورنۍ نفقه برابره کړي. ما توکل خود به خدا کرده بودم. من گفتم خدایا وضعیت اقتصادی و مالی اقتصادی خود من به خود من معلوم است، اینکه برادرم است. با حدی که یاد شاید فکر که من در یک مسئله مهندلی کار میکنم و ما کمک میکنن، شاید ما چقدر پولدار باشم، با وقت که وضعیت زندگی ما به خود معلوم است که به صورت قطع ما زنده نیستم. نوموړی د امنیتي ځواکونو د هڅې ستاینه کوي او زیاتوي چې ژوند یې په سختو حالاتو کې و چې امنیتي ځواکونو ژغورلی دی.
و تشکری و نهایت قدردانی و سپاس میکنم از رهبری امارت اسلامی افغانستان. اما قسمی که در شعارشون است ما با مردم افغانستان خدمت میکنیم صادقانه به ما و مردم همشهریای شهر کابل ثابت کردن، یکایک نشان دادن که چه رقم مردم عذابکشی رنج خود یا خدمت میکنن. د اختطاف شوي کس ورور او زوی د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي چې د ده ورور یې د اختطاف کوونکو څخه ژغورلی دی. ما اسم نقیب الله و برادری سید بیخان هستم، برادر کلانم است. تقریبا 21 روز شده که اختطاف شده به سر کوتل. با مهربانی خدا و با کمک شما و با تلاش شما نیروهای امنیتی که در اینجا چهار طرف ما هستن، در این تلاش بسیار پیگیری از اینا را خداوند موفق کرد و چیز پسی گروه را دستگیر کردن و برادر مرا نجات دادن. ما از فردی امارت اسلامی به خصوصی برادرایی که در این مسئله سهم گرفتن و فعالیت کردن و بالاخره نتیجهش همیشه که برادر مرا نجات بدن از نزد اختطافچی‌ها یا کسایی که ایرا ربوده بدن. ما نهایت سپاسگزاری خود از اینا ابراز میکنم. دیگه 20 روزی که سر ما تیر شد واقعا روزای سخت بود که هیچ دیگه قابل توصیف نیست که با شما توصیف کنم که چه قسم روزا تیر شد سر ما. خیلی روزای سخت بود. میگم تشکری بسیار زیاد از امارت اسلامی، از قاری صاحبا که همکاری کردن. پدرم بخیر آزاد شد و بسیار امروز خوش هستم. خوشی است که دیگه نمیتونم به زبان بیارم که من چقدر خوش هستم. تشکری بسیار زیاد از تمام پرسنل امارت اسلامی که پدر مرا به خیر خوبی از دست اختطافگرا آزاد ساخته. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست د اختطاف پر ضد عامر وایي یاد کس 22 ورځې له اختطاف کوونکو سره و چې د امنیتي ځواکونو د هڅو په پایله کې خوشي سو. د حاجي صاحب مبارک چې موږ کله خبر سو او تقریبا د حاجي صاحب ټوټل 2 شپې تېرې سوي دي چې د اختطاف کړي وو. په دې 2 شپو کې لکه د ملګرو له تکړهتوب او بهرتوب نه چې کوششونه یې کړي وو، شپه ورځ یو کړی وو. په دې 2 شپو کې تقریبا د 10 پورې شاوخوا موږ کسان یې ولیدي چې په هغه کې د ډېرویو لاس ته پته کې او داسې کم تم 2 یا 3 یا 4 هغه موږ د شکمن کسان نیولي وو که نه چې اشتباه مو وکړي هغوی مو هم نیولي خو ټول تر 10-12 پورې راځي شاوخوا. نو دغه کسان هم ونیو او نن تقریبا کامیابه شولو ملګري الحمدلله. حاجي صاحب هم پیدا کړو او روغ رمټ وی خپل کور ته وروسپاره انشاءالله. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست وایي یاد کس د خیرخانې کوتل په سیمه کې اختطاف شوی و او د اختطاف کوونکو له منګولو څخه د درېیمې حوزې په سیمه کې وژغورل شو. دا تقریبا 20 شپې څه د پاسه 20 شپې مخکې یو اختطاف شوی و په 18مه حوزه کې. نو بیا موږ ته څو کاریز و عریضه راغله. د هغه څه وروسته موږ پلان جوړ کړئ، پلان کاري مو ورته واچوئ او بیا باندې په هغه باندې عملیات شروع کړئ چې لله الحمد پرون موږ خپلې نتیجې ته ورسېدلو چې هغه اختطافچیان هم ونیول سوه او هغه کس چې اختطاف شوی و هغه هم ونیول سو په درېیمه حوزه کې. نو ټول مو راویستل او اوس تحت نظارت دي. انشاءالله ژر تر ژره به تحقیقات لومړني تحقیقات پوره شي او دغه نه وروسته به دوسیه محکمې ته ولېږو. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست زیاتوي د دې قضیې په تړاو یې یوه 15 کسیزه باڼې ولی چې د $500 غوښتنه یې ورڅخه کوله.